د فضائل رمضان د دومې برخې منوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مغفرته وړاندې کوم. سلمان فارسي رضی الله عنه مبارک وایي کوم وخت چې رمضان میاشت را داخلېدله رسول الله صلی مخکې تر هغه یو خطبه وویله، امت ته یو پیغام پرېښوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وهو شهر، د رمضان یو میاشت اوله رحمتون، په اول د دې میاشتې کې د الله رحمت را نازلیږي، و اوسطه مغفرتون، مابین د دغې میاشتې هغه مغفرت دی، د الله خپل مجرمینو بندګانو ته بخښه کوي. و آخره عتق من النار، په اخر د دغې میاشتې کې الله جل جلاله انسانان له اوره څخه ازادوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من خفف عن مولوکه، که چا په دغه میاشت کې د خپل مملوک څخه یعنې د مزدور څخه د مرئي څخه هغه کار سپک کوي او وصایي یې ورکړله، غفر الله له، الله به دغه انسان ته عفو وکړي، وعتقه من النار، الله به له اوره څخه ازاد کړي. نو په مملوک کې ښځې هم داخلي دي. په دغه میاشت کې که سړی په ښځو باندې رحم وکړي، تکلیف نه کړي ور پر مزدورانو پر منشانو باندې، د هغو هم دغه رنګه روژه وي لکه ستا چې روژه یې محترمه. زموږ په جامعه کې خو دا ښځې خدمت کوي د کور په دا روژه کې، په دې ګرمي کې که بیا روژه مات لږ خراب که ډوډۍ لږ خراب کړو، بیا ښکنځل پوچ چوره د وهل ټکول دا د کور خاوند ورکوي، ځکه د ده روژه ده. خو هغه هم د الله بنده ده، هغه هم د الله جل جلاله یو مخلوق دی، ته هم د الله یو مخلوق یې، ته نو بیا کم سر کم حیثیت لري چې ښکنځل ورته کوې. دا پښتنو کې دا ظلم وحشت ډېر دی، ښځو ته ښکنځل، ښځې وهل ټکول په روژه کې، ځکه خو د حاجي صاحب روژه ده. پر مزدورانو تکلیف محنت ښکنځل ورته کول، ځکه د حاجي صاحب روژه ده. هغه هم دغه رنګه انسان دی، دغه رنګه یې روژه ده، دغه رنګه یې وصایي او سکون ته هوا کېږي، دغه رنګه یې او استراحت ته هوا کېږي. نو که څوک مزدوران لري په روژه کې د ښه سلوک ورسره کوي، عموما د ښه سلوک کوي په روژه کې د لازم ښه سلوک ورسره کوي، داسې دې نه کوي چې د ایسي ته پروت وي، ایسي ته ناست وي، مزدور خلکی د دوکان مخې ته ګرځي. نو په دغه میاشت کې تاسې پر هغه خلکو باندې چې ستاسو تر لاس لاندې وي ښه ورسره وکړي، رزق ورپراخ کړي. دا ستاسو منشانو مزدورانو د کلي ملاو د کلي طالبان په دغو باندې ځان خبر کړي، په دې روژه کې تر روژې مخکې پیسې ورکړي چې هغه د روژې بندوبست وکړي، روژه ماتو بندوبست وکړي. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په دې نصیحت کې وویل چې الله جل جلاله په تاسو باندې رحمت میاشت نازله کړې ده، یعنې الله در په برخه کړې ده. فاستکثروا فیه من اربع خصال، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څلور شیان په روژه کې کوئ، په دوه شیانو باندې الله راضي کېږي، د دوو څخه تاسو چاره نه لرئ. هغه څه چې الله په راضي کېږي لا اله الا الله کلمه ویل دي او مغفرت غواړئ، استغفار وایاست. او هغه څه چې تاسو چاره نه ځین لرئ، فتسألون الله جنة وتعوذون به من النار، د الله څخه جنت وغواړئ او الله ته زاري وکړئ چې د دوزخ څخه نجات درکړي او جنت ځینې وغواړئ. د دې دوه شیانو څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تی چاره نه لري، د دوزخ څخه نجات، دوزخ ته ورتلل دا د مؤمن یو ارزو ده که ځان مؤمن بولي. دغه څلور شیان په روژه کې باید مؤمن په ځان کې راولي، لا اله الا الله ذکر کړي، استغفار ډېر وایي او د جنت خواست کړي او د دوزخ څخه نجات غواړي. د بده مرغه زموږ پښتانه خو د شپې په چکو په ورکو په نورو شیانو باندې شپه ورتېره کړي، سهار نو بیا لکه حیوان بیدي ماپښین راشي. او دغه رنګه د ابوهریره څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اعطیت امتی فی رمضان خمس خصال، رسول الله صلی الله علیه وسلم زما امت ته په رمضان کې 15 شیان الله ورکړي دي، هیڅ امت ته مخکې نه دي ورکړي. خلوف فم الصائم عند الله اطيب من ريح المسك، د
دغه د روژتي د خولې بوی په نیز د الله دومره خوشبویناکه دی لکه مسک. او دوم دغه روژتي که نر وي که ښځه وي چې روژه ونیسي ملایکې ولر مغفرت غواړي حتی یفطر تر کومه وخت چې دوی روژه متوي. دریم په دغه میاشت کې شیطانان الله بندیان کړي لا یسیلون الی ما کانوا یسیلون الیه، هغه څه نه چې کولی شیطانان لکه مخکې چې کول. ویزین الله جنته فی کل یوم، په هره ورځ کې الله جل جلاله جنت ښایسته کوي. او الله جل جلاله د عباد صالحین یکانو ته وایي کوشش وکړي ورسئ جنت ته ځانونه ورسوئ. د زحمتو ځای نه دی، د غمو ځای نه دی، د خوشحالیو او د آرام او د سکون ځای دی، ورسئ. او پنځم رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي ویغفر لهم فی اخر لیلة من رمضان، د رمضان په اخره شپه باندې الله د امتی مسلمه ته بخښه کوي، مغفرت ولره کوي. دغه پنځه خصلتونه الله دې امت ورکړي دي چې هیڅ امت ته الله جل جلاله نه دي ورکړي. او دغه رنګه د ابي هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله جل جلاله وايي الصوم لي، روزه زما د پاره ده، وانا اجزي به، زی جزا ورکوم، زی عوض ورکوم. روزه الله وايي زما د پاره ده. کسړي شناف نه نو زیات سونه وبد شاله خوراک نه کوله په سندانو باندې غوړی معلومیږي یا لاسونه غوړ شي. شناف نه نو زیات سونه وبو چې د الله څخه سوا هیڅ څوک نه در خبرېږي. نو خو مؤمن دا وبنه چې د الله اطاعت کوي نو الله وايي زما د پاره د نیولې ده، زی جزا در کوم، جزا به جنتونه وي. او دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم روزتي د پاره دوی خوشحالي دي. او خوشحالي چې د افطاره په وخت کې د جماعت ته وږي تږي دسترخوان ته ډېر تلوار خوشحاله وي. او یو خوشحالي رسول الله صلی الله علیه وسلم عند لقاء ربه عز وجل چې په ورځ د قیامت والا جل جلاله غږ ور باندې وکړي چې هغه صائمین راسي چې په دنیا کې تاسو روزي نیولې وي، راسي زما سره ملاقات وکړي، د ملاقات وخت تر کوم. دغه ډېره عظیمه خوشحالي د الله دې را نصیب کړي. او دغه رنګه د عامر بن ثلاث روایت دی چې ابو بکر صدیق راته مبارک ویلي دي، هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله جل جلاله بعضی جنتونه جوړ کړي دي من یاقوت، د یاقوتو څخه، د سرو یاقوتو څخه. دغه د دیوالو بنیاد د سرو یاقوتو دی، او دغه بنیاد د دیوالونو چې سره لوړ سي بیا د سرو زرو څخه جوړ دي. او د ورشمینو پردې ور باندې جوړیږي پر دې دیوالو باندې. او هر جنت اوږدوالی 100 کاله دی او سور عرض هم 100 کاله دی. په هر جنت کې 100,000 سرونه او کورونه دي. او په هر قصر کې یو خیمه، سپینه خیمه ده. چت خیمې د زبرجدو اخضرو څخه دي، زرغونه زبرجد دي. و الله جل جلاله دا جنت دی، هغه څوک چې ورسي هغه به بیا همیشه وي کې، نه به بیا سپینږیری کېږي، نه به بیا خوابدی کېږي، نه به ځواني ځي، نه به رنځور کېږي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي تلک الجنان، دغه جنتونه جوړ سوي دي لمن صام شهر رمضان، چې څوک د روژې مبارکې میاشت روژه ونیسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي دغه جنتونه د کوچني اختر په ورځ باندې الله جل جلاله امت مسلمه ته هبه کوي، بخښي. نو راځي محترمینو د برکت او د رحمت او د مغفرت میاشت ته ځانونه ورته تیار کړو. او دغه رنګه د جابر څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې پر مؤمن او د رمضان میاشت راسي د ورځې روژه ونیسي او د شپې لمونځ وکړي چې تراویح لمونځ دی، او سترګې کنټرول کړي، او فرج کنټرول کړي، او ژبه او لاس کنټرول کړي، شکنځل په خوله ونه کړي، په لاس جنګ ونه کړي، او سترګو باندې فلمونه او پردیو ښځو ته ونه ګوري،
او 5 وخت لمونځ نارینه په جماعت وکړي، ښځینه یې په کور کې وکړي، او نارینه باندې چې د جمعې لمونځ په هغه ځای کې چې دی اوسېږي ورباندې فرض وي، لاړ شي د جمعې لمونځ وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي دغه انسان نو هغه جایزه د الله جل جلاله لاسته راوړل چې هغه جایزه انعام د الله له طرفه څخه ورکول کېږي، هغه جنت دی. او دغه رنګه د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه څخه روایت دی چې وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل چې کوم وخت د رمضان میاشت راله رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي، وایي که بندګان د رمضان د میاشتې په عزت او په احترام باندې خبر وایي چې په دې میاشت کې الله بندګانو ته څومره ډېر څه په لاس ورکوي، دوی به دا خواهش کړی وایي چې ټول کال روژه وایي. مؤمنانو به ټول مؤمنانو به دا خواهش کړی و چې کاشکې ټول کال روژه وایي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وویل چې جنت ښایسته کېږي له یوه کاله تر بله کاله پورې چې د رمضان روژه د رمضان میاشت تېره سي، جنت په ښایستهوالي شروع وکړي تر دا بله رمضانه پورې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کوم وخت چې اوله ورځ د رمضان د روژې د میاشتې راسي، یو باد راواولځي من تحت العرش، د عرش لاندې یو باد راواولځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه د جنت د درختو پاڼې سره وښورېږي، یو خوشبویه ولاړه شي، اواز ولاړ شي، حور العین هغه حورې وګوري یو له بله سره، حورې په دې پوه چې شهر رمضان داخله سول، جنت خوشبویي او جنت نور پیدا کوي، نو دوی څه وایي رب اجعل لنا من عبادک فی هذه الشهر ازواجا، یا رب په دغه میاشت کې موږ خپل مړونه راکړه چې موږ په دې سترګې سړي او د دې سترګې په موږ سړي سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي هیڅ مؤمن د رمضان روژه نه نیسي چې ونیوله الله به حور العین نکاح ورسره وکړي، په داسې خیمه کې به وي من درة له ملغلرو څخه به جوړي، او هغه حورې به په هغه خیمه کې وي چې الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې صفت راته کړی دي حور مقصورات فی الخیام. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي پر هره حوره باندې به 80 رنګ لباس او ګڼې وي چې هره ګېڼه به د هغه بلې څخه جلا وي، او 80 رنګ خوشبویي به ورکول سي چې هره خوشبویي د بلې خوشبویي څخه جلا وي. هرې حورې ته به یو پلنګ د یاقوتو حمراو څخه ورکړول سي، پر هغه به ملغلرې چار چاپیر را ګرځېدلي، پر هر پلنګ باندې به 70 فراشا 80 فرشونه یې د ورېښمینو به وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هرې ښځې حورې لره به 80,000 خادمانې وي، او د هرې خادمې سره به د سرو زرو لوښي وي، په هغه کې به داسې خوراکونه وي چې د یوه خوراک خوند به د هغه بله څخه جلا وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د دغو ښځو خاوندانو ته به هم الله دومره عظیم مقامونه ورکړي دا هغه چا لره چې د دغه میاشتې روژه ونیسي، ما سوا له هغه نورو اعمالو څخه چې د لمونځونه کې کړي دي، نفلونه کې کړي دي، تلاوتونه د قرآن، ذکرونه، درودونه یې ویلي دي. نو محترمینو د رحمت میاشت په دې کې زموږ تاسو د جنت سرمایه، د جنت مقامات لوړیږي. راځئ چې ځانونه ورته چمتو کو، راځئ چې زړونه ورته خوشحاله کو، راځئ دا احساس په ځان سره پیدا کو چې په آینده کال کې به بیا موږ ژوندي یو او که به مړه یو. نو راځئ وخت نه کو ضایع، په روژه کې د ټولو نارواو څخه مخان راواړوي، که نارینه است که ښځینه است. د بده مرغه دا کومو مناطقو کومو ځایو کې چې زه اوسېږم هلته خلک د شپې بنډارونه کوي، د ورځې بیدي. نو راځئ دا د غفلت څخه راویښ سو، د الله په طاعت باندې ځانونه مشغول کړو. فضایل رمضان د ابي دنیا الصبحه
اووه څلوېښت بیا تر نهه څلوېښت پورې حدیث 21 22 23 او دغه رنګه حدیث شهر رمضان د ابن عساکر صفحه 43 نه دېرش بیا تر 43 پورې حدیث له اووه بیا تر 10 پورې. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. برای حمایت از ما لطفاً چینل را سابسکرایب کنید.